سلامونه دوستانو، تاسو ټول په جریان کې یاستئ چې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو باندې سیلابونه راغلي دي، اوبه راغلي دي چې تر دې دمه پورې دلته خو راپور یو 50 تنې ښودلی دی، خو تر وروستی راپور چې ما ولید تر 98 کسانو پورې مړ شوي دي او زیاتره خلک چې دي څومره کسان دي نه پوهېږم چې زخمیان تر دلته خو 100 لیکلي دي، شاید 100 نه زیات دي، 100 نه زیات کسان چې دي دغه زخمیان شوي دي. دا ډیره غمجنه پیښه وه چې دا په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان دا پیښې رامنځته شوې دي چې مثال زه به درته ووایم چې کوم ولایتونه دي. دغه هغه ولایتونه دي چې دا سیلاب راغلی دی ورباندې. اولی دی کابل دی، بیا پنجشیر دی، بیا پکتیکا دی، خوست دی، لوګر دی، میدان وردګ دی، غزني دی، قندهار دی، زابل دی، ارزګان دی، هرات، فراه، بادغیس، جوزجان، بغلان، بدخشان، ننګرهار و لغمان. دغه ولایتونو کې سیلابونه راغلي دي چې تر 384 کورونو پورې مثال تخریب کړی دی و نور دغه چې دی 200 کورونه نور چې دی نسبي داسې آسیب یې لیدلی دی، یعنې لږ دغه خساره یې لیدلی دی. تر دغه دمه پورې دومره خلکو ته تاوان اوښتی دی، نو دا ډېره غټ تاوان دی په دغه حالاتو کې، په دغسې شرایطو کې چې په افغانستان کې کار و روزګار نشته دی او دغسې حالات روان دي. خدای دې هغوی ته هغه مړو ته دې جنتونه ورکړي، شهیدان دي، او دغه څوک چې زخمیان دي ورته شفای عاجل غواړو. او دغه نور کوم تجاران چې دي زمونږ دي په خارج کې اوسېږي وروره، دغه وخت دی، دغه وخت ستاسو هغه پیسو ته ضرورت دی چې مثال دغسې وخت کې ورسره کومک و همکاري وکړي دغه کورنیو ته، دغه ولایتونو ته، هر ولایت ته چې یو تجار لاړ شي وروره دومره کومک به وکولی شي چې د دغه فامیلونو ته رسیدګي وشي. دا به زه فکر کوم چې یو ډېر نیک اقدام چې یو څوک وکړي. او بل خوا د په لیوتینیا سرحدي سرحد کې د کډوالو غوښتل چې دغه ته بیلاروس ته واړوي، نو په دغه وخت کې دغه کډوال ټول نیول شوي دي. فکر کوم تر 40 کډوالو پورې په دغه وخت کې چې غوښتل دي دغه سرحد څخه واوړي بیلاروس ته واوړي په غیر قانوني ډول باندې، نو بیرته دغه شوي دي. څه ورته وایي په دغه کډوالو کې د افغانستان او پاکستان او الجزایر اوسیدونکي شامل دي چې له نیول کېدو وروسته سمدستي بیرته له پولې شړل شوي دي. نو دغه هغه کسان دي چې نیول کېږي. دوستانو مه لیږئ خلک غیر قانوني مه لیږئ، کوشش مه کوئ هغه هغه قاچاقبر چې تاسو نه هغه پیسې اخلي، هغه پیسې هم تاسو نه خرابېږي، هغه پیسې هم تاسو ته لاس ته نه راځي. همدغسې تنکي ځوانان دا بچیان مو په لاره کې مه وژنئ، په لاره کې ورباندې دغه مه کوئ. څه ورته وایي دا قاچاقبران ډېر دغه بد خلک دي، دا ډېر ظلم کوي په لارو کې ورباندې. تاسو باندې خو نه تېرېږي، دا بل چا باندې تېرېږي. هغوی حال احوال تاسو ته نه وایي چې دغسې حالات موږ باندې تېر شو، نو دغسې حالاتو څخه هغه تېر شئ. دا ضرورت نه دی چې په غیر قانوني ډول باندې تاسو ولېږئ دې خوا ته. او بل دغه قاچاقبران چې دغه څه ورته وایي 12 نه تر 15 کاله پورې په بند باندې محکوم شو. دا دوه دغه ورونه وو او سره د 15 کسو دا غوښتل چې دغه وکړي. څه ورته وایي ازبکستان دغه نه څه ورته وایي د افغانستان سرخان او د ازبکستان هیواد ته مواد مقدر کوم هر څه مواد چې هغه به هغوی ته پته وي چې دغه نیول شوي دي په دې لارو کې. نو زه وایم چې دغه شیانو ته څه ضرورت دی خلکو، دا تاسو ماغزه لرئ، تاسو دغه لرئ وروره، په تاسو ته څوک دغه شیان تاسو ته ښیي وروره. ولې خپل ژوند سره، ولې خپل فامیل سره، ولې خپل بچیانو سره، مور او پلار سره تاسو دغه کوئ، ظلم کوئ. تاسو مور او پلار به نه لرئ، څومره هغوی په سختۍ به تاسو لوی کړي یاستئ، بیا په دغسې حالاتو کې تاسو مخ ته لاړ شئ چې وروره په دغسې حالاتو کې تاسو ګیرېږئ چې وروره هر یو باندې ابد وروره زندانونه راځي چې هلته خرال بیا په زندان کې پرېوځئ. تاسو دلته کړېږئ او مور او پلار مو هلته کړېږي، ستاسو ورونه خویندې هلته کړېږي، ستاسو که ښځې مو وي او بچیان مو وي هلته هغوی کړېږي. ولې؟ دا پیسې خو به دومره ضرورت به نه چې تاسو د ژوند هم له لاسه ورکړئ هغه د پیسو د خاطره. یو بل کاروبار وکړئ، یو بل کار وکړئ، دومره خو به وي چې تاسو له لوږې د لاسه تر اوسه څوک نه دی مړ شوي دي، خدای دې نه مړ کړي او الله پاک روزي رسان دی. خیر دی لږ څه به کم وي او لږ څه به زیات وي، هر چا باندې دا ژوند کې دا تېرېږي. ګوره د هېڅ څوک هم په اول نه د مور د خېټې نه پیسهدار نه دی، هېڅ څوک هم د مور د خېټې نه تجار او د ادم نه دی پاتې شوی.
که تجارت کوئ دغه کوئ په قانوني ډول وکړئ تجارت وکړئ نور کم شیان دي چې د هغې تجارت وکړئ نو تاسو لاړ شئ بیا دغسې حالاتو کې ګیر شئ چې ورور مواد مخدر ښه ولې څه ضرورت دی دې دپاره څه ضرورت دی زه حیران یم دا بعضې خبرې چې زه مونږ ګورم دا بعضې نیوزونه چې زه اورم زه وایم چې د دې مور و پلار ورونه خویندې ماما کاکا د دې څوک نشته دی چې ورته وایي چې وروره دا کار غلط کوي ته وروره دا کار خو تاسو غلط دی مه کوئ دا کار ولې کوئ دا زه حیران دې ته یم